السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. تاسو ټول د ایمان په ارکانو باندې پوهیږئ. ایمان چې د شپږ ارکان لري، په الله ایمان لرل، په ملایکو، په آسماني کتابونو، په پیغمبرانو، په تقدیر او په ورځ د آخرت. تر دې حده خو ډیر ملګري پوهیږي، خو که بیا پوښتنه وکړي چې په الله څنګه ایمان لرل پکار دي، په ملایکو څنګه ایمان لرل پکار دي، په آسماني کتابونو، په پیغمبرانو، په تقدیر او په ورځ د آخرت باندې څنګه ایمان لرل پکار دي، نو بیا نور نه پوهیږي. او دا ډیره زیاته ضروري مسله ده چې باید موږ ټول په دې باندې پوه شو. هر مسلمان باید په دې باندې پوه شي چې نوې مسلماني عاقلي بالغي باید په دې باندې پوه شي چې باید موږ څنګه ایمان ولرو. تاسو ټول نه مې دا خواهش دی چې په دې کې ما سره تاسو ودرېږئ او دا خبره دغه مسلمانانو ورونو ته ورسوئ. هغه څنګه رسولی کېږي؟ تاسو په دې ستاسو ټولو دا ذمهواري جوړیږي هغه ورون چې دا خبره اوري چې هر کله تاسو د یو خیر خبره واورېدله، د خیر خبره م زده کړه، باید هغه خپل مسلمان ورور ته ورسوي. دا په تا باندې لازم او واجب دی چې کله د خیر خبره زده کړه، نو خیر کار درته معلوم، باید خپل مسلمان ورور په هغې باندې خبر کړي. او ډېره اسانه طریقه ده، خبره دې واورېدله خپل ملګرو سره یې شیر کړي. ستا ملګرو کې به داسې وي چې هغه به په دې نه پوهېږي، ته خو به پرې پوهېږي، لیکن هغه به پرې نه پوهېږي او ستا د وجې به هغې ته دا خیر ورسېږي. زه غواړم چې دې باندې مختصر 2 منټه یا 3 منټه هر یو رکن باندې یو ویډیو کلیپ جوړ کړم او هغه کې مختصر معلومات ورکړم. نه اوږدول د ضرورت ځکه نشته چې دا ویډیوګانې صرف د عوامو دپاره جوړوم، نه د طلباو دپاره او نه د علماء کرامو دپاره، نو د عوامو دپاره چې هغې پوه شي او دا خبرې ډېرې اوږدې هم نشي، ځکه که چېرته خبرې ډېرې اوږدې شي نو شاید هغې ته فایده وانخلي. نو مختصر